الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترمینو د لوی اختر د لمانځه طریقه. مخکې تر دې یو مهمه موضوع هغه دا ده چې د لوی اختر په ورځ باندې چې د سهار لمونځ وسي بیا د نفل سړی نه کوي، نه دې د اشراق لمونځ کوي او ښځې دې هم نه کوي. ښځې که څه هم عیدګاه نه ده خو لازم تر هغه وخته چې امام د عیدګاه څخه نه وي فارغه سوی، د عیدګاه نه وي سوی، ښځې دې هم صلات ضحا یعنې د اشراق لمونځ دې هم نه کوي. ځکه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه په دې ورځ باندې هغه مخکې تر عیدګاه نفل نه دي کړي، نه یې بعد کړي دي. وروسته تر عیدګاه نو وایي په مصولا کې په عیدګاه کې نفل مکروه دي، که بیا کور ته راسي وي کې څه مشکل نه لري. د لمانځه طریقه یې دا ده چې نیت به وکړې د لمانځه د لوی اختر په ژبه سره او په زړه سره چې زه لمونځ کوم د لوی اختر په شپږ تکبیره زوایدو سره. شپږ تکبیره که یاد کړي که نه کړي یاد څه مشکل نه لري، خو مقتدي به نیت ته مطابقت د امام کوي. نیت کوم د زړه له اخلاص لمونځ کوم 2 رکعته لمونځ د لوی اختر. ختام یې د په دې حاضر امام سي الله اکبر. امام الله اکبر وایي، تاسې به هم نیت سره وتړئ الله اکبر به ووایاست. بیا به لاسونه په نامه باندې کښېږدئ. امام سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک دغه وایي، تاسې به هم ووایاست. له هغه بعد بیا امام 3 تکبیرونه وایي. هر تکبیر کې به لاس پورته غوږو ته یوسي، بیا به یې لاندې ایله کړي. 3یم تکبیر بعد به لاسونه بیا هغه پر نامه باندې کښېږدي. امام هغه اعوذ بالله بسم الله وایي، الحمدلله وایي، سورت وایي، ځي رکوع کوي، سجده کوي، دا رکعت پوره کوي. 2 رکعت چې امام راپورته سو د پتن په قرات باندې شروع کوي. چې قرات خلاص سورت خلاص له هغه بعد بیا امام 3 تکبیره وایي. بیا به تاسې لاسونه غوږو ته یوسئ، بیا به ایله کړئ. 3 تکبیره چې پوره سول پر بل تکبیر باندې امام هغه رکوع ته ځي، تاسې به رکوع ته ورسره ولاړ شئ. دغه د لمانځه د لوی اختر طریقه ده. او د خطبه بعد لمانځه څخه امام خطبه وایي، د هغې اورېدل هم واجب دي. باید استماع یې وسي، غوږ ورته ونیول سي. لکه څنګه چې د جمعې د ورځې خطبه هغه اورېدل یې او استماع یې واجب ده. هغه رنګه د اخترینو حج تحتوي علی المراکل فلاح صفحه 533 باب احکام العیدین. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.